جی د ژغ قدرمنې ستړي ماشي امید لرم چې روغ جوړ خوشاله وي لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې یوه نیمه میاشت پرې راکېږي چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې لارې بند دي. نو په افغانستان کې د پاکستان ډېر سټوډنټس دي، ډېر طلبا دي چې په مختلفو یونیورسټۍ کې سور دي. دوی موږ ته پیغام ورولېږه، دوی پریود وکړه چې د پاکستان کې وفاقي حکومت ته او د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي حکومت ته هغه ته دوی پریود وکړه. موږ ته دغه پریود د په کابل کې ملي یونیورسټي چې کومه ده په هغه کې حمیدالله ډاکټر حمیدالله موږ ته دا پیغام ورلېږلی دی. لږ یې تصور وایي. السلام علیکم، زما نام حمیدالله دی. زه یو پاکستان سټوډنټ یم، دلته په کابل کې میډیکل کوم ملي یونیورسټي کې. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د 4 ورځې نه د دوی ملکونو پاکستان او د افغانستان په منځ کې ګټونه لارې ټولې تړل شوي دي. او دلته په کابل کې د 0 نه واخله د 1500 پورې تقریبا سټوډنټ دي چې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. لکه هلته په کور کې څه مشکلات ورپېښ شي، د امرجنسي بیس نور داسې کارونه ورپېښ شي، هغه نشي کولی چې دی په فلایټ کې لاړ شي. لکه ټیکټونه چې کوم دي د دسمبر 10 تاریخ پر ټول بک شوي دي. په نه باته چې ټیکټ اخلي ته هغه ته یوه میاشت انتظار کوي. د 15 ورځې هغه ټیکټونه داسې دي چې هغه په $200 نه واخله $300 پرې دي. او نشي کولی دلته غریب سټوډنټ دي، دوی د هاسټل او د یونیورسټۍ خرچې نشي پوره کولی، او دوی نشي کولی چې دوی فلایټ وکړو کور ته لاړ شي. د کې پي ګورنمنټ او فیډرل ګورنمنټ نه مطالبه کوو چې د سټوډنټ دپاره څه حل راوباسئ، د زیات مشکلات سره او مخامخ دي. دغه و د ډاکټر حمیدالله پیغام. نو صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته په چار دو چې دغه سټوډنټ چې کوم دي دغه چپوسي سور دي دغه ته زر نظر لار وغوړي و طریقه ورته جوړه کړو. د سپیشل فلایټونه کې دی وروړي. نن بس د غم را پرتون کې پروګرامونه کې په نورو موضوع سره راغلي. اجازه ترسکئ.